د طالبانو د ایران ترمنځ د سرحدي کړکېچ په دوام کې پوځي تیاری. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د ایران ترمنځ د سرحدي کړکېچ په دوام پوځي تیاری. د هرات اسلام کلا پولې کې د ایران سرحدي ځواکونو د طالبانو ترمنځ د شخړې وروسته اوس ایران ځانګړي ځواکونه د خپلې سرحدي سیمې ته راوستي دي. دغه شخړه شنبه د غوایي پر 3مه داسې مهال پیل شوې چې طالبان د اسلام کلا پولې ته نږدې د یو سړک رغولو په حال کې وو. طالبان د دغه سړک په رغولو سره د ایران پولې ساتلو ځواکونو له مخالفت سره مخ شول. د افغانستان په چارو کې د ایران استازي د طالبان د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبان له سرحدي قوانینو سرغړونه کوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر استازي حسن قاظمي قیومي ویلي چې طالبان له همغږۍ پرته د پولې په سپرې برخه کې د سړک د رغولو اقدام کړی چې د ایران د پولې ساتونکو لخوا درول شوی دی. شخړه وروسته د دغه ګاونډي هیواد رسنیو له افغانستان په پوله د ځانګړو ځواکونو د درولو انځور خپور کړی چې دغه انځور ښایي چې د هزادان 88 زغروال موټر او د سپکو درنو پوځي تجهیزاتو سره د افغانستان سرحدي سیمې ته په حرکت کې دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.